تي احسن الخالقين تو حسبي رب العالمين تي مالك ليوم الدين تي احسن الخالقين تو حسبي د صحابياتو د ژوند پلوشه درنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د صحابياتو د ژوند د پلوشو و خپرونو ته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د صحابیاتو د ژوند پلوشې. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې به تاسو ته د څو صحابیاتو رضی الله تعالی عنهن په هکله معلومات درکو. په هغو کې لومړنۍ حضرت ریتا بنت عبدالله رضی الله تعالی عنها. نوم ریتا د پلار نوم عبدالله بن معاویه. حضرت ریتې د لوی صحابي حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سره نکاح کړې ده. خاوند فقیر او تنګلاسی و او په مکې مکرمه کې د مشرکینو د مشر عقبه ابن ابي معیط رمت سره وله او عقبه بن ابي معیط به عبدالله بن مسعود ته لږه مزدوري ورکوله او هغه په دغه مزدوري سره د خپلې کورنۍ لګښت نشو پوره کولی. ریتا په خپل خاوند باندې ډیره مهربانه او دردمنه وه. د خپل لاس کسب او حاصل یې پر خپل خاوند او د هغه په زوی باندې مصرفوه. ریتا وایي ما عبدالله بن مسعود ته وویلې تا او ستا زوی له صدقې ورکولو مشغوله کړم. لقد شغلتني أنت وولدك عن الصدقة فما استطيع أن أتصدق معكم بشيء. فقال لها عبد الله والله ما أحب إن لم يكن في ذلك أجر أن تفعلي. ریتا وایي ما عبدالله بن مسعود ته ویل تا او ستا زوی له صدقې ورکولو مشغوله کړم نو زه نشم کولی چې صدقه وکړم. څومره چې پیدا کوم هغه په تا او ستا په زوی باندې لګوم. نو حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه خپل ښځې ته وویل پر الله سوګند زه دا نه خوښوم که په دې کې څه اجر نه وي ته یې په موږ باندې وکړي. نو حضرت ریتا رضی الله تعالی عنها الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغله او رسول الله ته وایي یا رسول الله إني امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس لي ولا لولدي ولا لزوجي نفقة غيرها وقد شغلوني عن الصدقة فما استطيع أن أتصدق بشيء فهل لي من أجر فيما أنفقت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفقي عليهم فإن لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم. ریتا راځي الهي پیغمبر ته وایي ای د الله رسوله زه د صنعت او جوړولو او د کار ښځه یم او د لاس د جوړ شوي څیز خرڅول کوم او حاصل پر خپل زوی او په خپل خاوند باندې لګوم. یعنې کمې پیسې چې د هغو نه زه لاسته راوړم هغه په خپل خاوند او په خپل زوی باندې لګوم او هغو ته بې له دې بله نفقه نشته او هغو له صدقه کولو څخه مشغوله کړې یم. نو زه نشم کولی چې صدقه وکړم نو آیا په نفقه کولو کې څه اجر شته؟ دا کمې پیسې چې زه په خپل خاوند او په خپل زوی باندې لګوم ما ته په دې کې اجر شته؟ نو الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي پر هغو باندې نفقه کوه، پر هغو باندې شفقت کوه، پر هغو باندې صدقه کوه، بېشکه تا ته چې پر هغو باندې نفقه کوې اجر شته. ریتې د خپل کورنۍ د پاللو او د ژوند د ضروریاتو د برابرولو ښه او مهم دریځ وښود.
په ځانګړې توګه په هغه وخت کې چې عقبه ابن ابي معیط ووژل شو او حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه وزګار شو او بیا سربیره په دې چې عبدالله بن مسعود مدینې ته هجرت وکړه نو هغه د الهي پیغمبر سره مصاحبت او ملازمت غوره که او په تعلیمي او تبلیغي غونډو کې ګډون درلود او د الهي پیغمبر څخه علمي زده کړه کوله او هم به د دښمنانو او مشرکانو په مقابل کې جهاد کې برخه اخیستله او له اسلام څخه به یې په کلکه دفاع کوله. ریتې هیله او هڅه کوله چې د الله د رضا او د اجر او ثواب په غرض نفقه او صدقه وکړي او بیا چې الهي پیغمبر په خاوند او زوی باندې د مال نفقه کول د اجر او ثواب د ګټلو وسیله او سبب وکوت نو په دې سره ډیره خوشحاله او ډاډه شوله او په دغه کار کې لا ډیره هڅونکې شوه. نو زموږ خویندې او میندې دې د حضرت ریتې بنت عبدالله رضی الله تعالی عنها مبارک سیرت ولولي او په خلاصو غوږونو دې واوري او په خپل ژوند کې د دې نه پوره ګټه پورته کړي. خیر، ستاسو نفقه ستاسو په خاوند باندې لازمه ده، خو په کم وخت کې که ستاسو خاوند تنګلاسی شو، اوزګار شو، هغه سره څه نه ول او تاسو سره څه پیسې وې، کولی شئ چې په خپل اولاد او په خپل خاوند باندې هغه پیسې مصرف کړئ. هیله ده چې الله رب العزت تاسو ته اجر درکړي. دویمه، حضرت زینب بنت ابي معاویه رضی الله تعالی عنها. نوم زینب د پلار نوم ابو معاویه ثقفي، زینب د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه دویمه ښځه وه او دا هغه عبدالله بن مسعود دی چې خپل ځان د الهي پیغمبر د خدمت دپاره وقف کړی و. د الهي پیغمبر سره یې ښه مصاحبت او ملازمت غوره کړی و. د هغه د ویناو او اشاراتو یې ښه مراعت کوه او د هغه مسواک، فرش او څپلۍ به یې اخیستلې. نو آیا له دې څخه بل ښه څیز او ښه حالت شته چې سترګې د الهي پیغمبر په نوراني او مبارک مخ لګیږي او ورڅخه د خیر او برکت حاصلول کوي؟ فهي ابها طلعة اقلتها الغبراء وازلتها السمع. نو د هغه څیره ډیره ښکلې او مبارکه او وجود د ډیر فیض او برکت مصدر او سرچینه ده چې ځمکې پر خپل مخ اخیستی او اسمان اور باندې سوری کړی دی. نو داسې څیز نه لیدل کېده چې عبدالله له الهي پیغمبر څخه د ننه یا د باندې بلکې په هر ځای کې په کور یا په سفر لرې او غایب کړي، بلکې تل لپاره حضرت عبدالله بن مسعود د رسول الله ملګری و. نو همدا و چې عبدالله بن مسعود په دین کې د علمي او فقهي پانګې او ذخیرې خاوند وګرځید او هغه دغه ټول له الهي پیغمبر څخه زده کړي دي. نو زینب د خپل بنې ریتې په شان د خپل خاوند عبدالله له حاله خبره وه او د هغې په شان په خپل خاوند باندې نفقه کوله. بلکې لا دواړه بنې حضرت ریتا او حضرت زینب رضی الله عنهما په خپل خاوند باندې د مال په مصرفولو او لګولو کې سره شریکې او متفقې شولې او خپل خاوند ته یې د الهي پیغمبر سره د مصاحبت او ملازمت او د دینی فقهي د حاصلولو فرصت او وخت برابر کړ. نو اوس راشئ زموږ خویندې دي د دې مبارکو صحابیاتو رضی الله تعالی عنهن سیرت واوري چې هغو څه کړي او موږ څه کړي. که یو ورځ زموږ د خویندو خاوندان په کورو کې وزګار کینی، هغه ته څه مشکل وي، هغه ته څه ستونزه وي، کار ته تلی نشي یا یې کولی نشي او یا یې وس نه لري، نو څومره خبرې به خویندې او میندې دې ځوان ته کوي؟ نه تاسو د هغو ستونزو ته هم ګورئ، ورونه دې وزګار هم نه کینی، خو چې کله هغوی بیکاره شي نو خویندې کولی شي چې په خپل خاوند او په خپل اولادونو باندې نفقه او خرچه وکړي او په دې کې به الله اجر ورکوي. امام مسلم رحمه الله په خپل صحیح کې روایت کړی چې د عبدالله ښځه حضرت زینب رضی الله تعالی عنها وایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: تصدقنا یا معشر النساء ولو من حلیکن. ای د ښځو ډلې صدقه وکړئ اگر که ستاسې له ګاڼې څخه وي، خو د الله په لاره کې د خپلو پیسو نه تاسو صدقه وکړئ چې الله رب العزت تاسو د بلاګانو نه وساتي او الله ستاسو مال زیات کړي. حضرت زینب وایي کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه، د دې نه وروسته زه عبدالله بن مسعود ته ورغلم
او هغه ته مې وویلې ته یو سپکلاسی فقیر سړی او الهي پیغمبر موږ ته د صدقې ورکولو امر کړی، نو ته هغه ته ورشه او ورڅخه پوښتنه وکړه که دا ما ته روا وي نو ښه او که نه وي نو زه به یې نورو ته ورکړم. فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأتيه فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. رسول الله خو موږ ته د صدقې امر کړی، نو ته لاړ شه د رسول الله نه پوښتنه وکړه دا کومه صدقه که زه په تاسو باندې کوم که دا ما ته روا وي او ښه وي نو ښه، او که نه وي چې تاسو ته یې نه درکوم نورو ته یې ورکوم. نو حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ما ته ویلي حضرت زینب وایي چې ته ورشه ته پخپله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه. نو حضرت زینب وایي بیا زه الهي پیغمبر ته ورغلم او چې دروازې ته یې ورسېدمه وینم چې یوه بله ښځه هم په دروازه کې ولاړه ده او د هغې پوښتنه هم زما د پوښتنې په شان ده. موږ په همده حالت کې وو چې بلال موږ ته اوت، نو بلال ته مو وویل الهي پیغمبر ته ورشه او ورته ووایه چې په دروازه کې دوې ښځې دي له تا څخه پوښتنه کوي چې آیا خپلو خاوندانو او د هغو یتیمانو ته چې د هغو خاوندانو سره دي صدقه ورکول روا ده؟ فخرج بلال علينا فقلنا لو ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن. تورته مو وایه چې موږ څوک یو. نو بیا بلال الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورغی او ورته د هغو د پوښتنې یادونه وکړه. نو الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم له حضرت بلال رضی الله تعالی عنه څخه داسې پوښتنه وکړه او ویل من هما، دا دواړه ښځې چې دلته راغلي دي او پوښتنې کوي دا څوک دي؟ حضرت بلال ورته څه وایي؟ امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي زيانب؟ قال امرأة عبد الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. رسول الله پوښتنه کوي دا دواړه څوک دي؟ بلال ورته وایي یوه انصاري ښځه ده او بله یې زینب ده. نو الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلې دا کومه زینبه ده؟ بلال وویل د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ښځه. نو الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلې د دواړو هر یوې ته 2 اجره دي، یوه د خپلوي اجر او بل د صدقې اجر. کله چې زینب د الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره واوریدله نو بیا خپل کور ته ولاړه او په خپل خاوند باندې نفقه وکړه او هغې د 2 بنو ترمنځ د ښه ژوند او مرستې ښه مثال او طریقه وښودله. فلما سمعت زينب ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعت إلى بيتها وانفقت على زوجها وضربت خير مثل للتعاون والتفاهم بين الثرتين رحمهم الله تعالى. نو الله رب العزت دې په هغو باندې رحم وکړي، الله دې جنت د هغو ځای کړي. نو را دې شي زموږ خویندې په ځانګړې توګه هغه خویندې چې په خپل منځ کې بنې دي د حضرت زینب او د حضرت ریتې رضی الله تعالی عنهما مبارک سیرت دې واوري چې هغو څنګه ژوند کړی او خاوند سره څنګه ژوند تیروه او دوی په څه باندې دي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي، الله دې د هغو جنت ځای وګرځوي او موږ ته دې هم د نیکو لارو هدایت وکړي. نور به واورو قدرمن اورېدونکو خود یوې دمې نه وروسته. تي أحسن الخالقين تحسبي رب العالمين تي مالك ليوم الدين الله 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 أنت أحسن الخالقين تحسبي رب العالمين تي مالك ليوم الدين الله الله الله. قدرمن اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. درېیمه حضرت فکیحه بنت یسار رضی الله تعالی عنها. فکیحې د حطاب بن حارث سره واده کړی او تر ډیرو کسانو ړومبی هغې او خاوند په اسلام منلو سره سبقت کړی دی. پلار یسار
د صفوان بن امیه بن خلف مریی و او صفوان هغه څوک دی چې کمزورو مسلمانانو ته ډول ډول عذابونه او تکلیفونه رسول او بیا چې د قریشو تعذیبول او تکلیفول مخ په سختی او زیاتوالی شو نو بیا الهي پیغمبر مسلمانانو ته د حبشي هیواد ته چې پادشاه یو عادل او زړهسواندی سړی و د هجرت اجازه وکړه. نو فقیه او خاوند حطاب بن حارس د مهاجرینو د قافلې سره مخ په حبشې ووتل او د فقیهې پلار یسار په مکه کې د صفوان د ظلم او ناروا په لومه کې بندي پاتې شو او صفوان پر یسار باندې له تعذیبولو او تکلیفولو څخه کار اخیست څو وکولی شي په دغه ظالمانه طریقه هغه مجبوره کړي او له اسلام څخه یې بیرته خپل آبایي او اجدادي باطل دین ته واړوي. فقیهه د یو لوی مصیبت سره چې هیڅ په خیال او تصور کې نه راته مخامخ شوه او هغه داسې چې خاوند حطاب مخکې له دې چې د حبشي هیواد ته ورسیږي په لاره کې د مړینې سره مخامخ او له فاني دنیا څخه یې سترګې پټې شوې ولې فقیهه غمجنه د مجبوریت له مخې د مهاجرینو سره ملګرې شوه او خپل ځان الله رب العزت ته وسپاره او د خاوند مړینه یې د الله اراده او کار وګڼه او په صبر او لمانځه سره د ثبات او استقامت لاره غوره کړه او په هجرت کې ورونه او خویندې تر څنګ ودرېدل او د هغې مصیبت د درد او سختی د کمولو په هڅه کې شول. الله رب العزت دې پرې رحم وکړي. فقیهه د لوی مصیبت او سخت ازمیښت سره مخامخ شوه مګر هغه په صبر او د الله په عبادت او د کتاب الله په لوستلو سره د سخت ازمیښت څخه سالمه او کامیابه ووتله او بیا چې مهاجرین له حبشې څخه مکې ته ستانه شول او پوه او خبر شول چې الهي پیغمبر مدینې ته مهاجر شوی دی نو راغلي مهاجرین مخ په مدینې روان شول او ځانونه یې مدینې ته ورسول. په دغه وخت کې چې مهاجرین مدینې ته ورسېدل او الهي پیغمبر دوی له رسېدلو تر مخه خیبر ته وتلی و نو دوی هم خیبر ته روان شول او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی په راتګ باندې خوشحالي وښودله. په مدینه کې فقیهې خپل ټول غمونه او دردونه هیر کړل او خپل مهربان محبوب الهي پیغمبر ته نږدې د مسجد تر څنګه ځای غوره که. نو دا به څومره لویه نیکمرغي وي چې څوک 5 وخته د بلال په خوله خوږ او اغیزمن آذان واوري او په آذان د هغه زړه خوشحاله او آرامه وي. څه وخت چې فقیهې ته د مړینې بلونکی راغی نو په ډیرې خوشحالي او ډاډۍ د هغه ښه استقبال وکړه او د الله عز وجل حکم ته یې غاړه کیښودله. الله دې پرې رحم وکړي او الله دې جنت د هغې ځای وګرځوي. 4 حضرت ریتا بنت حارس نومې ریتا د پلار نومې حارس د خاوند نومې حارس بن خالد. ریتا او خاوندې له لومړنیو مسلمانانو څخه دي چې اسلام یې منلی او څه وخت چې یو شمېر مسلمانان د مکې د قریشو د ظلم او ناروا د لاسه حبشې ته مهاجر شول نو د هغو سره ریتا او خاوندې حارس بن خالد هم ملګرتیا وکړه. د وطن څخه بیلتون او لرېوالی څومره سخت او تریخ دی او پرېښودونکي یې څومره د سرګردانیو او کړاوونو سره مخامخ کیدونکي دي. او بیا چې د دین دښمنان یې د مسلماني څخه بیا د کفر او شرک تیارو او د باطل او فساد تریخ مړغونې خوړلو او وژونکي زهر څکلو ته یې وهڅوي نو هغه به یې څرنګه قبول کړي. نو له همدې سببه هغو د الله په لاره کې د هیواد پرېښودل او ځان سختیو ته ورکول او د سختیو ګالل پر ځان قبول کړل او د غیر الله دپاره یې د بندګي عاجزي سرونه ټیټ نه کړل. ریتا او خاوندې د حبشې پر ځمکې باندې آرام او د ښه ډاډ او خوښي ژوند وکړه او الله هغو ته اولاد ور په برخه که چې 2 تنه زامن موسی او ابراهیم او 2 تنه لورګانې زینب او عایشه دي او هغې د خپل اولاد په نفسونو او زړونو کې د اسلام مبادي او اصول ځای په ځای کړل. ریتې د خپل خاوند سره د ښه اجتماعي ژوند کولو لار غوره کړه بلکې ښځې او خاوند دواړو یو بل ته ښه مینه او اخلاص ښوده او د دوی متقابله مینه او ګڼ ژوند د نورو کورونو دپاره د اقتدا او پیروي ښه مثال او ښه لارښود وګرځید. کله چې په حبشه کې د مهاجرینو د راستنېدلو خبره غوټه شوه نو ریتې خپل سامان راټول او د خپل خاوند او 4 اولادو سره د مهاجرینو په ډله کې مخ په مکې روانه شوه.
هغه مهاجرین چې له حبشې څخه مکې ته ستانه شول دوی په مکه کې تر لنډې مودې پاتې شول نو څنګه چې الهي پیغمبر مدینې ته مهاجر شوی و نو بیا دوی هم مخ په مدینې روان شول هغوی خپل محمد رسول الله غوښته خپل کور او وطن هغو ته د رسول الله په فراق کې خوند نه ورکوه نو مخ په مدینې روانیږي سو د لاسه وتلی خیر بیا ترلاسه کړي او محمد رسول الله سره یو ځای شي مګر د حارس کورنۍ پر دې نه پوهېدل چې الهي قدر د دوی په باب څه پټ ساتلی دي او الهي اراده د بندگانو په نسبت سرته رسیدونکې ده نو هماغه و چې د حارس کورنۍ د هجرت په لاره کې د سختې تندې سره مخامخ شوه نو یو ځای اوبه څکلو ته ښکته شوله نو ریتې د خپلو 4 تنو اولادو سره اوبه وڅکلې ځکه اولاد د مور د زړه ټوټۍ ډیر پې ګران وي او حارس اوبو څکلو ته حاجت نه درلود او هغه اوبه ونه څکلې نو د حارس د کورنۍ کسان چې تر یو ځایه ولاړل نو هغو کسانو چې اوبه څکلې وې د هغو حالت په بله شو او هغوی د سستوالي او کمزورتیا سره مخامخ شول او په ځمکه بېهوشه پرېوتل او بیا ټول ریتا او 4 تنه اولادونه یې ټول سره داعي د اجل طلبی کویلې او مړه شول 2 لورګانې مړې شوې 2 زامن او خپله ریتا رضی الله تعالی عنها هم مړه شوه او حارس یوازې په ډیر تعجب کې شو چې دا څه وشو البته دا د الهي قضا او قدر او الهي اراده وه چې هغه کیدونکې او څه وروسته او مخکې هیڅ کیدونکې نه وه نو بنده ته ښایي چې د الله حکم ته غاړه کیدي او له هغه څخه د خیر غوښتنه وکړي بیا حارس چې مدینې ته ورسید نو د لارې د پیښې بیان الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وکړه نو الهي پیغمبر هغه ته د یزید بن هاشم لور په نکاح کړه او له هغې څخه ښه اولاد ور په برخه شو نو الله دې په ریتې باندې چې د خپلو 4 تنو اولادونو سره د هجرت په لاره کې مړه شوه او خالق دی چې د ذرې په اندازه د چا اجر نه ضایع کوي هغه او د هغې اولاد د ډیر اجر او ثواب خاوندان وګرځوي الله د ریتې په شان د مهاجرینو په باب ویلی دي ومن یخرج من بیته مهاجرا الی الله ورسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله وکان الله غفورا رحیما څوک چې له خپل کوره د الله او د هغه د رسول لپاره اوزي او بیا هغه ته مرګ ورسیږي نو د هغه اجر د فضل له مخې پر الله باندې دی فرحم الله ریتا ورضی عنها واسکنها الجنه الله دې جنتونه د هغې ځای وګرځوي او الله رب العزت دې په هغې باندې رحم وکړي نو قدرمنو اوریدونکو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوس أحسن الخالقين تهست رب العالمين تي مالك اليوم الدين شما پیدا کرد دنیا نبود آدم ونا هوا ونا عیسا ونا موسیٰ شما پیدا کرد دنیا نبود آدم ونا هوا ونا عیسا ونا موسیٰ تو پیدا کرد اسمان زمین تای مالک اليوم الدین انت احسن الخالقین تو هستی رب العالمین تی احسن الخالقین تو هستی رب العالمین تی مالک اليوم الدین تکڑ پیدا غل صحرا یا خواہ ہوا گرما ہوا دا اسمان مخفینا فضا تکڑ پیدا غل صحرا یا خواہ ہوا گرما ہوا دا اسمان مخفینا فضا لرے کرام الكاتبین تو ہستی رب العالمین تی مالک اليوم الدین لرے کرام الكاتبین تو ہستی رب العالمین تی مالک اليوم الدین تی احسن الخالقین تو ہستی رب العالمین تی مالک اليوم الدین
قدرتك مستخر كل النجوم شمس قمر سحب أفلاك مدى حجر لقدرتك مستخر أنت سلطان الصلاة انت المالك اليوم دين تهسكي رب العالمين أنت سلطان الصلاة انت المالك اليوم دين تهسكي رب العالمين الله 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 أنت أحسن الخالقين تهسكي رب العالمين مالك اليوم الدين الله 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 تي أحسن الخالقين تهسكي رب العالمين مالك اليوم الدين الله 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 كسكي أستكر سركشيبا ورسل سرگشت جيبا تسليمت أحمدي كسكي أستكر سركشيبا ورسل سرگشت جيبا تسليمت أحمدي بتو محبوب السائلين تي مالك اليوم دين أنت أحسن الخالقين بتو محبوب السائلين تي مالك اليوم دين أنت أحسن الخالقين الله 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 تي أحسن الخالقين تهسكي رب العالمين تي مالك